بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. مخکې الله پاک د هغه خلقو بیان وکړو کم خلق چې د الله پاک د احکاماتو نافرمانی کوي او تسلی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله پاک بیان کړ چې ستانه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي لیکن دې خلقو د هغو خبره نه ده منلې او د شیطان په نقش قدم باندې تللی دی. شیطان ورته دغه کارونه کم چې د نافرمانی کارونه دا ورته شیطان ښایسته ښکاره کړي. نو په هغه وخت کې هم د هغې خلقو ملګری او دوست هغه شیطان او په موجوده زمانه کې د قیامته پورې څومره خلک چې د شیطان په لاره ځي د هغو دوست او ملګری شیطان او د دوی دپاره لوی عذاب، دردناک عذاب. او دوی انکار د قرآن مجید نه کوي. نو قرآن مجید الله پاک وایي موږ د دې دپاره نازل کړی دی لتبین لهم الذي اختلفوا فيه، چې ته بیان کې وضاحت وکړې د خلقو ته الذي د هغه خبرو اختلفوا فيه کې چې دوی اختلاف کوي په هغې په کمو خبرو او په کمو کارونو کې چې ردو اختلاف دی. نو دا قرآن مجید د دو هغه اختلاف ختمي چې ته ورته د هغې تشریح او وضاحت بیان وهدن او دا قرآن مجید هدایت دی ورحمتا او رحمت دی لقوم یؤمنون د هغې قوم دپاره چې هغو ایمان لري. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. فدي آیت کې الله پاک مسله د بعث بعد الموت بیان. الله پاک نازلی د اسمان د طرفنا ماء اوبا فاحیا به الارض، پس ژوندی کړي د پدی سره الارض ازمکه بعد موتها رستو د مرګ د دینه ورکله چې ازمکه شړه شي وچه شي نو ردی مثال د مړې ازمکه شي ذکر دی هغه غیاګانې تخونه هر څه وچی ختم شي ځمکه سپیره پاتې شي. کله چې الله پاک د پسرلی بارانونه شروع کی نو په هغې سره د ځمکه ژوندی شي یعنی تازه شي شنه شي رستو د مرګ د دې نه یعنی رستو د وچوالي او د شړوالي د دې ځمکې. نو څنګه چې د ځمکه وچه شي شړه شي او الله پاک د دغې باران او د اوبو په ذریعه باندې د ځمکه بیا شنه کي رازرغونې کی او دا تازه شي دغه شانتي د انسانان کم چې د دنیا نه لاړ شي یو ورځ به الله پاک داسې راولي چې دا ټول انسانان به الله پاک دوباره راژوندي کی لکه څنګه چې دغه شړه او وچه ځمکه دوباره راژوندي شي. ان فی ذلک لآیة، یقینا پدې کار کې خامخا عبرت دی لقوم یسمعون د هغې قوم دپاره چې هغه خبره اوري
کم خلق چې په دې خبره کې سوچ او فکر کوي غور کوي او وګ اګدي خبرې ته نو په دې کې هم د انسان لپاره عبرت او دلایل چې دغه شړز مکه دغه شان وچ بوټي دا الله پاک دوباره تازه کی په دې کې هغه میوجات دغه شان د انسان د فائدې لپاره د ضرورت لپاره کم شیزونه چې دی هغه پکې الله پاک دوباره پیدا کی نو چې دا الله پاک کولای شي نو هم دغه ذات ته چې دا ټول انسانان به یو ورځ دوباره بیا راپاس وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او یقینا شته ستاسو د پاره پساورو کې لعبرتن خامخا عبرت نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا کو مونږه پتا سو باندې د هغه سنه فی بطونه چې په خېټو د دې ساورو من بین فرث و دمین د منز د غوشانو او د وینینا لبنا خالصا سوچا پای صفا او پاک پای الله پاک وای چې مونږ پتا سو باندې سکو وز دغه یو قسمه غیا یا یو قسم خوراک چې ردینا غشان هم جوړیږي او د دین وینه هم جوړیږي او ردی په مینس کې الله پاک د انسان د پاره هغه خوندور او مزیدار مشروب هغه هم په دې کې پیدا کړی دی چې هغه پي سائغا للشاربین خوندور د پاره د سکون چې انسان له خون او مزه ورکوي کله چې برابر او سوچه پي انسان سکی او دا د الله پاک یو لوی نعمت ده او پدې کې د انسان د پاره عبرت ده چې ګوره د انسان د پاره کوم غذا او کم دسکاک شیز چې الله پاک پساوری کې پیدا کړی دی دا هم انتهایی په عجیبه طریقه باندې کدا ساوره سوق ذبح کی او د ټوکړي ټوکړي کی خدای برده جدا جدا لاري معلومه نه کی هم دغه درګونو په کنیکشن سره دغه یو قسمه خوراک نه الله پاک د وینې سپلای هم کوي او لری تدی د غشانو سپلای کوي او ولان زیته د انسان د پاره د پاک پيو سپلای اوس پي پخپل ذات خود داسي یو شی دی چې کردي سره ذره هم د وینې یا د بل شز میلاو شي نور دی خون او ردی رنگ بدل لیکن د دې دومره هرڅه په منس کې الله پاک دا پي د انسان د پاره بالکل صفا او خوندور پیدا کړی دی چې نه پدې کې د غوشانو سبدوي یا د هغه سا خراب خونشته او نه پکې د وینې رنگ وغیرہ شته ځکه الله پاک فرمایي سائغا للشاربین خوان ورکون کی سکون کولا سو کی چیز کی هغه لخوان او مزه ورکړه کپدې کې د ذره په حساب باندې د وینې رنگ راشي نو بیا سکون کله دا چرته خوان ورکړه یا کردی پس کلو په وخت کې په انسان باندې د غوشانو وغیرہ بین ولګي چې ردی پيونه خيږي نو دا بیا سکون کله کله مزه او خوان ورکړه الله پاک وینا ردی هر سنه پاک دی خالصا سوچا او پاک سائغا خوندور للشاربین د پاره د سکون
ومن ثمرات النخيل والاعناب او د میوو د کجورو او د انګورنا تتخذون منه تاسو جوړوي د هغې نه سکرن سرکا ورزقا حسنا او خوراک خیستا هر قسمه خوراک چې هغه د انسان د پاره حلال نو تاسو ردینا داسې قسمه خوراکونه تیاروي نو الله پاک فرمایي چې په دغه صفا پيو کې او په داسې قسمه خوراکونو کې لآیة خامخا عبرت ده لقوم یعقلون ده هغه قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي چې څوک عقل لري او عقل په صحیح طریقه باندې استعمالي نو د هغو د پاره پدې کې عبرت ده او د الله پاک د وحدانیت دلایل دي چې ګوره دومره عجیبه او لوی ذات چې په عجیبه نظام باندې په عجیبه طریقه باندې د انسان د پاره څومره ښکلي مشروبات او څومره د خوراک د پاره څومره خوندور شیزونه پیدا کړي دي او بیا دغه شیزونو نه د انسان د پاره د ذخیره طریقې انسان ته خولې ده چې د ځان د پاره باقی پاتې کولای شي چې دته صحیح او برابر پاتې شي نو داسې ذات چې هغه د انسان د فائدې د پاره داسې شیزونه محفوظ کړی دي نو چې انسان پیدا کړی دی خالص د دې د پاره چې رده د پاره کم همیشه او ابدی نعمتونه او خوشالیان دي هغه تبع الله پاک انسان رسای او رده د اعمالو په باره کې بردنه تپوس کیږي نو ده بسنګ نعوذ بالله د الله پاک نه ضایع شي چې د قیامت په ورځ به الله پاک را پادس ده خو به خامخه الله پاک محفوظ ساتي د هغه ورځې د پاره او که په ظاهري نظر سره د زمون د نظرونو نه غایب شي چې مونږ ته دغه اډوکی دغه وغیرہ په نظر راځي او د نور جسم د خاوري سره ختم شي نو زمون د عقل په نسبت باندې کم بوټي یا کمی غیاګانی یا کم توخم هغه چې په دې ځمکه کې ورک شي او ختم شي او وچ شي او بوټي هم سخاشي چې موږ په خپل باندې د هغه صفائی د پټولو او داسې موسم الله پاک راولي چې د هغه موسم پر واستو سره د غټول شزونه الله پاک دوباره راځوندي کی او دوباره یې هغه شان تر او تازه نو چې دغه ذات په انسان بیا څنګه دوباره نشي راځوندي نو پدې کې د انسان د پاره عبرت او دلایل د وحدانیت ته الله پاک خو چې څوک عقل په صحیح طریقه باندې استعمال او کم خلق چې د الله پاک قدرت او طاقت ته د انسان د طاقت په نظر باندې ګوري نو هغه د عقل استعمال په غلطه طریقه باندې کوي د دې د وجینا هغه خلق د دې عبرت نه فائدہ نشي اخیستل دغه دلایل هغه ته بیا فائدہ نشي ورکوي ځکه هغه خپل عقل په خپل په غلطه طریقه باندې استعمال الله پاک دې له صحیح عقل وما انزلنا او مونږ نه نازل کړي عليك الكتاب تا ته کتاب یعنی قرآن مجید الا مگر لتبین د دې د پاره چې ته بیان کې لهم دوتا الذي هغسا
اختلفوا فيه چې دو اختلاف کړی دی په هغې کې وهدن او دا قرآن مجید هدایت دی ورحمتن او رحمت دی لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان لري والله او الله پاک انزل راوری من السماء لطرف د اسماننا ماء اوبا فاحیا به الارض پس ژوندی کوي په دې سره ځمکه یعنی تازه کوي په دې سره ځمکه بعد موتها رستو د مرګ د دینا یعنی رستو د وچوالی د دینا ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیة عبرت لقوم یسمعون دا قوم د پاره چې اوري وان لکم او یقینا شته تاسو د پاره فی الانعام فساورو کې لعبرة خامخا عبرت نسقیکم منگسکو مما دها غسنا فی بطونه چې په خېټو د دو کې دي من بین فرث فمن د غوشانو ودم او د وینه کې لبنن پای خالصا صفا سائغا خوان ورکون کی للشاربین سکن کلرا ومن ثمرات النخیل او د میوو د کجورنا والاعناب او د انګورنا تتخذون منه تاسو جوړوي د هغینا سکرن سرکا ورزقا حسنا او خوراک خیستا ان فی ذلک یقینا پدیک لآیة خامخا عبرت لقوم یعقلون دا هغه قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي